د دې جهاز نوم دی سبمرین او دا چې کله په سمندر کې جوړ اوبو ته لاندې کوشي نو تر میاشتو پورې د واپس راختل ناممکن شي. هغه ځکه کله د سمندر په سرفیس لیول باندې راغو نو د سټلایټ یا د ریډار سیستم کې براشي او ډایرکټ پر د دشمنانو ته پته ولګي دی بغیر شي. نو بیا په دې کې دننه ناس خلک اخر څنګه اخلي. ګوره په دې جهاز کې دننه یو ماشين لګیدل چې هغه ته وایي الکترولیسیس سیستم. دا ماشين اوبه ماتي او د هغې نه اکسیجن جوړي او بیا دا اکسیجن سبمرین کې دننه خلکو ته تازه اکسیجن پروواید کوي. خو دلته یو مسله بل ده. هغه مسله دا چې کله انسان اکسیجن واخلي نو دینه پسته د جسم نه خارجيږي کاربن ډای اکساید او کدا کاربن ډای اکساید بهر اونځي نو انسان ته ډېر غټ تکلیف او ډېر غټه بیماری کې مبتلا کولی شي. نو اخر د دې اکسیجن د وستو د لپاره څه کوي نو د دې لپاره هم په دې سبمرین کې سیستم لګیدل دي یعنی یو ماشين چې هغه دغه کاربن ډای اکساید فلټر کوي او دغه په اکسیجن کې کنورټ کوي او دغه نه هم دغه سبمرین کې ناستو خلکو ته تازه اکسیجن هم ملاويږي. دا سه د نور ویډیوګانو د لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دباو کړئ.